سلامونه دوستانو د پاکستان او هند د لوبې په اړه تازه معلومات. د پاکستان ټوله لوبډله په 241 منډو آوټ شوله. د چمپیون ټرافي په یوه لوبه کې د پاکستان ټوله لوبډله هند ته په 241 منډو آوټ شوله. په دې لوبه کې چې د دوبۍ په نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي، د پاکستان د ملي لوبډلې کپتان محمد رضوان ټاس وګټلو او هند ته یې د توپ وهنې پریکړه وکړله. د پاکستان ټوله لوبډله په 49 اورونو او 4 ګیمونو کې په 241 منډو آوټ شوله. پاکستان ته خپله لومړۍ ماتې په 41 منډو د بابر اعظم په توپ، د هاردیک پانډیا په توپ د 33 منډو په جوړولو سره آوټ شو. ورپسې امام الحق په 10 منډو وسوځېده. محمد رضوان د 40 منډو په جوړولو آوټ شو. سعود شکیل د 42 منډو له جوړولو وروسته پویلین ته راستون شو. طیب طاهر په 4 منډو او سلمان اغا په 19 منډو له جوړولو وروسته آوټ شول. له هغه وروسته شاهین افریدي پرته له کومې منډې جوړولو آوټ شو. نسیم شاه په 14 منډو، خوشدل شاه په 38 او حارث رؤف په 8 منډو آوټ شول. د ټاس په موقع د پاکستان د ملي ټیم کپتان محمد رضوان وویل چې زموږ ټیم به په نننۍ لوبه کې ښه کارکردګي وکړي. محمد رضوان وویل چې هغه به په سکوربورډ کې ښه مجموعه وکړي. د پاکستان په لوبغاړو کې بابر اعظم، امام الحق، سعود شکیل، محمد رضوان، سلمان اغا، طیب طاهر، خوشدل شاه، ابرار احمد، نسیم شاه، شاهین افریدي او حارث رؤف شامل دي. په یاد ولرئ چې د ټورنمنټ کې د پاتې کېدو لپاره پاکستان باید د هند په وړاندې دا لوبه وګټي. د بایللو په صورت کې پاکستان کولی شي له ټورنمنټ څخه بهر شي. تر دې مخکې پاکستان خپله لومړۍ لوبه له نیوزیلینډ څخه وبایلله او هندي لوبډلې افغانستان ته په ماتې ورکولو سره خپله لومړۍ لوبه کې نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه. د نورو تازه معلوماتو لپاره راسره اوسئ.